ثم انتم بیا تاسو هغه هؤلاء هغه ډلې تقتلون چې وجنې انفسکم خپل خلق وتخرجون او بهر ته وباسئ فریقا منکم یو ډلې د خپل قوم نه من دیارهم د دوی د کورونو نه تظاهرون مدد کوي علیهم د دوی د خلاف بالاسم په ګناه سره والعدوان او په ظلم سره وإن یعتوکم کراشي تاسو ته اسارا قیدیان تفادوهم نو فدیه ورکوي په بدلی د هغې کې وهو او دا محرم حال دا دی چې حرام دی علیکم پتا سبانه اخراجهم وخکل د دوی افتعمنون ببعض الكتاب نو آیتاسو منه زنی حکم د کتاب وتکفرون ببعض او انکار کوي د زنی فما جزاء من يفعلوا پس سزا هغه چې وکړه ذالک دا منکم لتاسنا الا خزي سوا درسوینا فی الحیات الدنیا د دنیا په ژوند کې ویوم القیامت او په ورځ د قیامت یردون الى اشد العذاب چې واچول شي ډیر سخت عذاب کې وما الله او ندی الله بغافل بخبره اما د هغه نه تعملون چې تاسو یې کوئ اولئک الذین اشتروا الحیات الدنیا دا هغه خلق دی چې واخیستل ژوند د دنیا بالآخرت په بدله د آخرت کې فلا یخففو پس نبشي سپکولی لدوینا عنهم العذاب ولا هم ينصرون عذاب او نبه د دوی مدد ورکولی شي ولقد آتینا موسی الکتاب بشک مونږ ورکړو موسی علیه السلام لره کتاب وکفینا او پر لپسې مرالیګلیو من بعده بالرسل رستو د نور پیغمبران واتینا او ورکړو مونږ عیسی ابن مریم البینات عیسی زوی د مریم ته چې ښکاره معجزې وعیدناه او قوت ورکړو مونږ هغې ته بروح القدس په روح قدس سره افکلما جاءکم ای هر ځل چې راوړو تاسو ته رسول یو پیغمبر بما لا تهوى هغه حکم چې نه خوښوي انفسکم نفسونه ستاسو انفسکم مستكبرتم او نه تاسو غوره کړي ففریقا کذبتم پس یو ډله تاسو دروغجن کړه وفریقا او یو ډله تقتلون مقتول مکړه لکه قتل مکړه وقالو قلوبنا وغوی وای چې زمون زړونو باندې غلف په پردې کې دي بل لعنهم الله بلکې لعنت کړي په دې باندې الله بکفرهم د دوی د کفر په وجه فقلیلا ما یؤمنون فسلک ایمان راوړی دی دوی نه ولما جاءهم هر کله چې راغی دوی ته کتاب من عند الله د الله د طرفنا مصدق لما تصدیق کوونکی وي د هغه څه چې دوی سره معهم چې دوی سره دي وکانو من قبل او دوی د دین وړاندې یستفتحون چې کامیابی غوښتله علی الذین فکفار بانی کفرو چې کافران وو فلما جاءهم پس هر کله چې راغی دوی ته معرفو هغه چې پیژندل دوی
کفرو نو هغوی انکار وکړو به په دې سره فلعنت الله علی الکافرین پس لعنت دې د الله تعالی په کافرانو باندې بعث ما اشتروا به بد دې هغه څیزونه چې خرج کړي هغوی د قوم په بدله کې انفسهم خپل ځانونو ته یکفرو چې انکار کوي بما انزل الله د هغې چې نازل کړي الله بغیا ان ينزل الله په سبب د حسد کولو چې نازلوي الله په خپل من فضله رحمت سره على من يشاء من عبادي په چا باندې چې غواړي د خپلو بندګانانو نه فباعوا بغضب على غضب پس اختر شول دوی په غضب د پاسه د بل غضب وللکافرین او کافرانو د پاره عذاب دې محین د ذلت وإذا قیل لهم هر کله چې وویل شو دوی ته آمنو چې ایمان راوړې بما انزل الله په هغه چې نازل کړي الله قالو نؤمنو نوایي چې مونږ خو منو بما انزل علینا هغه چې نازل شوي دي په مونږ ویکفرون او انکار کوي دوی بما د هغې نه وراءه کوم چې د هغې نه سوه دي وهو الحق او حال دا دی چې هغه قرآن حق دی مصدقا لما تصدیق کوي د هغه څه معهم چې دوی سره ده قل اوایه پیغمبره فلما تقتلون فسول وجل تاسو انبیاء الله نبیان د الله من قبل د دین وړاندې ان کنتم مؤمنین کچری تاسو مؤمنان ولقد جاءکم بشکر غلی تاسو ته موسی علیہ السلام بالبینات پروخانا نخو سرا ثم اتخذتم العجل بیا تاسو جوړ کړله د سخي معبودان من بعده فاصل دینا وانتم ظالمون او تاسو ظالمانو وعز اخذنا او هر کله چې واخیستل مونږه میثاقکم کلک وعده ستاسو نه ورفعنا اوچت مکړو فوقکم الطور د تاسو د پاسه تور خذوا ما آتیناکم ونیسئ هغه څه چې مونږ درکړو تاسو ته بقوت په قوت سره واسمعوا او واورئ قالوا اویل دوی سمعنا مونږ واورېدل وعصینا اونی منو ونه منل مونږ وعشربوا فی قلوبهم العجل او سخل شوي وو د دوی په زړونو کې مینه د سخي بکفرهم د دوی د کفر په وجه قل اویا بعث ما بد هغه خبره یعمرکم به کوم چې حکم درکوي تاسو ته ایمانکم ایمانونه ستاسو ان کنتم مؤمنین کچریه تاسو مؤمنانو